کابل کې یوې میرمنې د بانوان افغان د رستورانت دریمه څانګه پرانیسته. دا د بانوان افغان رستورانت دریمه څانګه ده چې د یوې متشبثې میرمنې لخوا په کابل کې پرانیستل کیږي. د رستورانت مسوله سمیرا محمدي وایي شاوخوا 4 کاله وړاندې خپل کار له 15,000 افغانیو څخه پیل کړی و او اوس په دې توانېدلې چې د رستورانت د دریمې څانګې پرانیسته وکړي. ما تمام زیورات که داشتم به فروش رساندیم و تونستیم که یک رستوران ایجاد بکنم در بخش بانوان و فعلا نمایندگی سیوم است که شما تشریف دارین و ایام تبریک باشه بر کل افغانا به خصوص خانما. د بانوان افغان د رستورانت مسوله وایي چې د دې رستورانت په هر څانګه کې 10 میرمنو او 10 نارینه‌و ته د کار زمینه برابره شوې ده. خالده کوهستانی چې د دې رستورانت یوه کارکوونکې ده وایي خیلی خوشاینده است به خاطر که من همه ماشی که روزانه میگیرم این باعث میشه که من پیسه اینترنت خود پردم ما میتونم از طریق آنلاین درس خود ادامه بدم هم درس میخونم از طرف شب هم کار میکنم. ورته مهال هغه کسان چې د دې رستورانت د پرانیستې په مراسمو کې یې ګډون کړی و چې پکې نورې متشبثې او سوداګرې میرمنې هم شاملې وي د سمیرا محمدي دا اقدام ستایي او وایي چې داسې کارونه د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. ظرفیت اقتصادی رو خیلی بالا میبره. از جمله میتونیم زیربناهای اقتصادی بانوان کشور حسابش کنیم. کسی که خیر را بر یکی میرسانه این مقامش بلند است. از تمام عبادت ها که در دست یک نفر در شرایط فعلی گرفتن از عبادت هم بالا است. جایی که خانم ها به این شرایط ایجاد کردن بر من آنقدر افتخار آفرین است که میال میبالم بر خود. د رستورانت مسوله هیله‌مندي ښیي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دې رستورانت څانګې پرانیزي او لا ډیرو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. بانوانی که میخوان کار ایجاد کنن شغل داشته باشن و شخصی بتانن گام بانن به طرف تجارت من امروزشان همکار هستم. در هر ولایتی که اونا باشن من انشالله کوشش میکنم که زیر چتر بانوان داشته باشیمشان.